د معرفت یادو مراسمو کې خوست ولی الحاج مولوي عبدالقیوم روحاني ویل اوس د خدمت او کار وخت دی او موږ او تاسو به په ګډه د هیواد لپاره کار کوو. ښاغلي روحاني زیاته کړه اسلامي امارت پالیسي دا ده چې د چارو ښه پرمختګ لپاره باید په اداراتو کې عدلون بادلون رامنځته شي. نوموړي ویل چې مسؤلیت اخیستل آسان دي خو ترسره کول ډیره ستړیا غواړي او دا ستړیا باید د اسلام خلکو او خاورې لپاره په کلکې عقیدې سره ومنو. خوست ولی دغه راز زیاته کړه د ولایت مقام دفتر نوی رئیس یو دیندار او عالم شخصیت دی چې په ښه ډول به خپل مسؤلیت ترسره کړي. د پخواني دفتر رئیس کړنې هم وستایلې او ویل قاری رحمت الله سمن هڅې به ولایتي اداره هیڅ کله هم هېرې نه کړي. دغه راز د خوست امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي عبدالحلیم حیدر خوښي څرګنده کړه چې د دفتر ریاست ته یو وړ او قاطع شخص معرفي شو او دا ټاکنه به غوره بدلون رامنځته کړي. نوموړي د مولوي صابر هغه کړنې وستایلې چې د دوی سره د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ترسره کړي وې. د دفتر نوي رئیس مولوي محمد صابر صابري په خپلو خبرو کې ویل د جهادي دورې او فتح وروسته زموږ مسؤلیت په خوست امنیه قومندانۍ کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې و چې خلکو ته مو د خپل واس او توان مطابق خپل خدمت کړی. اوس چې نوي دندې ته معرفي شوی یم لومړی د خوست ولایتي رهبرۍ مننه کوله چې پر دې اعتماد وکړ او ډاډ څرګند کړ چې د افغانستان اسلامي امارت د اصولو او د ولایت مقام په چوکاټ کې به د ولس او خاورې لپاره د زړه له تله خدمت کوي. الله تبارک وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې د دوی دغه اعتماد او باور پر ځای کړو. زه د خوست ولایت ټولو ولسونو ته ډاډ ورکوم، اطمینان ورکوم. د جهاد په دور کې هم موږ د تاسو خادمانو، تیر 3.5 کلونه هم د تاسو خادمانو، اوس مو هم خادمانو، سبا به مو هم خادمانو. زموږ دروازې به 24 ساعته د تاسو پر مخ باندې خلاصې وي. د هر خاص و عام په موږ باندې هر ډول خدمت کیږي. انشاءالله موږ به شپه په ورځ باندې اماده یو. وروسته نوموړی د کار پر څوکۍ کینول شو او رسماً یې خپله دنده پیل کړه.